قسم په خدای دوی ورته ویل چې ګاډی په وخت خېژوئ او په ریپورټ کې دا ولیکئ چې زموږ ته د ګاډي څه د ټوپ ووهي او ګاډی په وختي بیا به په ما ګاډی د یو خوا را دغه کوئ کوشش به یې کوئ خېژوئ به یې د بلې خوا ویل به یې چې مقصد ولې صرف دا ووایه چې پی ټي ایم نه کوم بس لنډه کیسه د مال والله کې ووایم چې دا ګاډی مې په سینه اخوا دې خوا راتېرم په دې سټیج ورته وایم چې له دې درې رنګه بیرغه مې بیا هم سر قربان بیا مې مال قربان بیا مې تن قربان دا بیا زما بیرغ او بیا وایم چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے بیا وایم چې یہ کرنل جرنل دہشتگرد ټیک دی چې لاس مې بند وي زما زور نه رسي بیا جوړولی سي هر څه کولی سي خو والله چې تر څو زما په خپل وجود کې سایه او په ځان مې اختیار وي هغه عمل ته دې نه پرېږدم چې کوم ستا زړه غواړي چې مقصد ته داسې زما په بدماشي یا په غونډهګردي زما سره کیسه ومنه نو دوی زه په ابوظبي کې وتللم په بحرین کې وتللم د پاکستان دا سیول جیلونه خو دوی موږ ته داسې راکوي لکه د سالن سره چې سالات د هوټلوال ورکوي نه د دې خو موږ په کیسه کې نه یو بیخي دلته دوی ما ته ویل وایي دا یې جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے نعره ولې لګوئ مال خدا خو باید چې تاسې له پرویز مشرف څه پوښتلي وای اگر نہ آئی په خپل تقریر کی چې ہم نے 95,000 لوگوں کو ٹرین کیا ہم نے ان کو ویپن دیے ان کو اندر بھیجا بیت اللہ مسعود ہمارا ہیرو تھا حکیم اللہ مسعود ہمارا ہیرو ہے نو چې ستا هیروګان دي او تا ټریننګونه ورکړي دي تا پاللي دي تا ګاللي دي او ته راځې نن زما په ګرد پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ الزام لګوې نو زه به څه وایم چې یہ جو دهشتګرد ہے اس کے پیچھے وابڑا ہے پر خپل خاوره د پردیو زور او زر نه منم په خپل خاوره د پردیو زور او زر نه منم د خدای نه پرته هیڅ د سر د پاسه سر نه منم چې د وطن او کام په بده ورځ خاموش پاتې سي چې د وطن او کام پر بده ورځ خاموش پاتې سي داسې ملک داسې مولا داسې رهبر نه منم او چې پښتونخوا پکې برباده وي پنجاب آباد وي چې پښتونخوا پکې برباده وي پنجاب آباد وي داسې دوه مخی پاکستان په عمر بر نه منم شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان ذات دی البته چې دا غونډه دا سټیج په داسې ماحول کې را جوړ سوی دی چې زموږ یو ډېر پیاوړی مبارز ملي شهید ارمان لوڼی موږ په دغه ورځ له لاسه ورکړی دی بل خوا که زه ګورم زما سره په سټیج یو خوا زموږ د شمالي وزیرستان یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر مخکش مشر قدرمن حنیف پښتین ګورم چې 4 کاله د ریاستي جبر په زولانو کې را تیر کړي دي بل خوا را سره په څنګ زما دوه د څنګ یاران ډېر د سختو ورځو ملګري زموږ کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر که ګورم یا زموږ د مرکزي کمیټې غړی صدر زکیم وزیر ګورم یا ورسره زموږ نوررحمان وزیر چې د اوس په دا اوس وخت کې 2 میاشتې د فوج جیل تیر کړی دی خو دا صرف دا نه چې د 2 میاشتې د فوجي جیل تیر کړی دی بلکې په خړ کمر کې د پلار هم شهید سوی دی د خورئی هم شهید سوی دی د تره زوی هم شهید سوی دی خو نن دی بیا هم په هغه ډګر ولاړ دی د دې کمې مبارزې نه پر شا سوی نه دی یو خوا ما چې هلته څه لیدلي دي بل خوا دلته زموږ قدرمن مشر ملي رهبر منظور احمد پښتین او زموږ د سیند ایالاتي کوارډینیټر ډېر قدرمن مشر نورالله ترین په قید کې دي ورسره په لر او بر وطن کې چې کومې ناخوالې روانې دي او بل دا سټیج داسې دی چې د
ملي شهید ارمان لوڼي پتلین باندې دا غونډه را جوړه ده. زه چې له قیده راووتمه د کور سره مې چیرې تماس وسو دا کیسه د ځان په نسبت نه وایمه، په دې حواله یې وایمه چې مازې خلکو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو په یو بل سره مینه او د کام او د وطن د خپلواکۍ هغه جذبه هغه احساس خلکو ته معلوم سي چې دا خلک واقعا د کام او د وطن د خپلواکۍ د ازادۍ د یووالۍ دپاره په پښتنه مینه او په افغاني ننګ راوتلي دي. ما ته مې هغه کوچنی لور وایي چې بابا مقصد کله راځې اوس خو له جیله راووتې. ما په زړه کې ویل ما لور ستا خو به دا هیله خو به دې که نن نه یي 10 ورځې پس خو به درسمه. ارمان خو داسې سر شیندلی دی چې د ده ماشومان لونه د ده خپل خپلوان د ده مورکۍ لیا د ده خویندې به ټول عمر د ده په هیله سترګې غړوي مګر ارمان به د دوی د کور په دروازه نه ورننوځي. مال زه له زندانه راوتلی یم زما ضمیر دا نه برداشت شوي چې زه اول خپل کور ته لاړ سم. ما ته ضمیر دا اجازه نه راکوي زه ځم اول د هغه ملي شهید ارمان لوڼي د تلین په غونډه کې ګډون کوم د هغې نه پس به بیا ګورو کور ته به ورسره ځي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سپېڅلی احساس دی چې موږ ته یې راکړی دی. زموږ څه د رښتې مینې چې کمې دي یا مقصد مور څونه قدرمنه وي خویندې خپل اولادونه خو دا تحریک چې موږ ته د مور وطن کومه مینه زموږ فکر ته زموږ زړو ته رااچولې ده د دې مینې مقابله یو شی هم نسي کولی او موږ په ځان باور لرو چې دا مینه زموږ نه روحونه ایستلی سي مګم دا مینه موږ له دې مینې موږ یو قسم سختۍ یو قسم مشکلات په شا کولی نسي. نو ارمان که هر څو نن زموږ په څنګ کې نسته خو هغه ما په بیت کې هم ورته ویلي دي چې تاریخ یې لیکي د وطن په هر یو کاڼي بوټي پښتنو ورونو دا د لوی افغانستان شهید دی. ټوله فضا د خړه پړه څه غمګین ماښام دی نن د وطن د ملالۍ پیغلې پیزوان شهید دی. ارمان د ټول افغان ملت ویاړ دی د ټول افغان ملت افتخار دی. زموږ ملګري هم خبره وکړه هر څوک دا خواهش لري چې زه په داسې هغه افګار بخاري وایي چې داسې رنګ کې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي خپل خو به خود ژاړي چې دشمن در پسې وژاړي. نو داسې مرګ دا اعزاز ډېر کمو خلکو ته میلاویږي چې بغیر له کومې داسې شخصي یا انفرادي ګټو نه پرته په کامي اجتماعي سوچ باندې د خپل وطن د خپل محکوم کام د خپلواکۍ یا د دې وطن د ازادۍ لپاره سړی میدان ته راووځي مبارزې ته راووځي او دومره هلې ځلې وکړي حتی چې خپل سر او خپله ځواني پکې بایلي خو په شا نسي. دا ډېر بختورو خلکو ته دغه مقام میلاویږي او موږ هم له خدایه دا خواست کوو چې خدایه که وژنې مو بیا مو په داسې مرګ مړه که چې شاته کام وطن او د خپل راتلونکي نسلونو ته دا په دغه کې پرته وي چې که موږ دونه وس نسو په هغه وخت کې لرلی چې د خلکو زور مو په لاس ورمات کړی وی خو د دوی د هر جبر هر ظلم باوجود خاموش نه و پاتې سوي حتی یا مو ځوانۍ په قید کې ورته خاورې کړې او یا مو د خپلې ککرۍ پې ماتې کړې خو د دوی غلامي مو په ضمیر نه کړه تسلیم کم از کم. خبرې مقصد ډېرې دي د ډېر ملګري به هلته راتلل چا به یو رنګ پوښتنه کوله موږ ته معلومېده ځکه چې داسې ملګري ما ته مخامخ شول چې ما به بیا داسې په نږدې مبارزه کې نږدې را سره پاتې هم نه وو خو چې هر ملګري موږ ته غاړه هلته راکوله یعنې د ډېر احساساتو نه به د هغوی په سترګو کې اوښکې راتلې. مال نور د وطن مینه څنګه وي ګوره په رشته خو نه یو سره خپل خو په کامي او وطني مینه سره یو نن هغه کس چې ما لیدلی نه دی د دې نه مخکې خو چې ما ته غاړه راکوي د ده د سترګو نه اوښکې ساسي نو یو قسم د خوشحالۍ احساس به زما زړه ته راتلو چې شکر خدایه چې زموږ په وطن او په کام کې دا بدلون راغلی دی چې څوک دا نه ګوري چې ګیلمن څوک دی لیا ګیلمن څه کړي دي لیا د ګیلمن کردار څه دی مګر ګیلمن چې د کوم غږ ملګرتیا کړې ده د هغه غږ په اساس نن د ګیلمن سره د خلکو د مینې دغه حال دی چې یو نالیدلی سړی لاس ورکوي او د ډېرې خوشحالۍ یا د احساساتو د وجې د هغه په سترګو کې اوښکې راځي. نو ملګري پوښتنې کوي قسمه قسمه پوښتنې کوي هلته دوی ما ته ویل وایي دا یې جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے نارا ولې لګوئ مال خدا خو باید چې تاسې له پرویز مشرف څه پوښتلي وای
هغه نه وایي په خپل تقریر کې چې हम ने 95,000 लोगों को ट्रेन किया, हमने उनको वेपन दिए, उनको अंदर भेजा, बैतुल्ला मसूद हमारा हीरो था, حکیم الله مسعود हमारा हीरो है. نو چې ستا هیروګان دي او تا ټریننګونه ورکړي دي, تا پاللي دي, تا ګاللي دي, او ته راځې نن زما په ګرد پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ الزام لګوې, نو زه به څه وایم چې یہ جو دهشتګرد ہے اس کے پیچھے وابڑا ہے, یہ جو دهشتګرد ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ټیک دی چې ته یو ځان ته زورور وایې, مقصد یو زور یو ډنډه په لاس کې لرې, دا به تر څو پورې وي دا ستا زور, دا نه چلیږي. مقصد مال دا ټرایانې تا بار بار وکړې, ګوره څه داسې نه ده چې دا اول وار قید و. زه بیا هم دا خبره د ځان په نسبت نه کوم, خو د غورځنګ د یو پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ورکر په حیثیت یې کوم. دوی په ابوظبي کې هم اماراتو ته زه د بحرین نه په ویزټ ویزا تللی وم. دا کیسې ما نه غوښتل چې ویې کړم, خو نن دا ماحول داسې دی چې د ملګرو سره هغه کیسې ځینې وي چې شریکې سي, چې خلکو ته دا اندازه ولګېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري کم از کم په یو صورت په یو حال هم ماتېدونکي نه دي. هلته زه په ویزټ ویزا په چکر ویزا تللی وم, هلته هم دوی زه قیدي کړم, 2 میاشتې محاکمه کړم چې څومره ظلم جبر د اماراتو غوندې په داسې ملک چې هلته خلک د هغه ملک د قانون نه او د آیین نه او د انساني د حقوقو چې د دوی هلته د خپلو خلکو سره کوي یا د اجنبیانو سره کوي د هغې تعریفونه کیږي. په هغه ملک چې له ما سره کوم چلن سوی دی هغه په خوله د بیانېدو نه دی. 2 میاشتې دوی هلته چې زما سره کومې کانې وکړې او بیا یې کوم جرمانې په ما لګولې وې چې زه یې په ایرپورټ کې ایثار کړی وم. بیا چې له هغه راواپس وم هلته هم دغه خبره وه چې د دې خبرو نه واوړئ. اول یې عربي ویله, خو ما خو لږ څه نه څه په عربي کې ورسره تیر شوم, دته اندازه ولګېده چې د سړي په عربي سر خلاص دی, دستي اردو ته راواوښتو, وای بای جان بات سونو بات ایسا ہے مال, خو اول به دې ویلی چې عربی نه یم دوی یم. بیا چې کله بحرین ته زه راواپس شوم, په بحرین کې ما میاشت هم نه وه تېره کړې چې هلته دوی راپسې رالل. 5-6 ګډي زما چې چېرته دیره وه چېرې زه پاتې کېدم, هلته زموږ په دیره دوی ګیر چاپېره چاپا اچولې وه. د دې ګرده خلک ګوایان دي, دا نه چې زه یو فرد واحد یم بس چې زه څه وایم, مقصد په دوی د خامخه مقصد پوښتنه کولی سي دا خلک له دوی نه. په هغه ملک کې یې زموږ په دیره چاپا اچولې وه, ته به وایې چې که دننه وسلوال خلک دوی بند کړی دي, په داسې ماحول راغلي وو. زه چې ورته رالم مال څه کیسه ده, دوی زما تصویر په سکرین لګولی وو, وایي دا ته یې مال, خو په دا بحرین کې خو نور داسې څوک نشته مقصد چې د درې رنګه ملي بیرغ غاړه یې اغوستې وي او مقصد داسې په سیسټم ګرځي. دا خو شاید چې یو زه وم دلته, ځکه چې دلته خو نور د خوست او د پکتیا او د کابل خلک په هغه ویزو په هغه آیني طریقه باندې د بحرین سره د دوی هغه سیسټم نه و. وایي ته به زموږ سره ځې, مال ټیک دی, وایي که څه قیمتي شیان دي وي هغه هم د ځان سره رااخله. زما په هغه وخت کې لږ ویښتان هم اوږده و, نو ما په دې دوی ته صرف ثابتوله چې مقصد زه ستاسو له دغه غونډهګردۍ څخه ویرېدلی نه وم. مال زه دې ویښتان لږ درته ژمنځ کړم, بیا در سره ځم, خیر دی, څه کیسه نشته, قسم دی. هسې مقصد د دوی هغه خبره هم ما ته په یاد وه چې کله دوی په بیا په زبردستي په ما هغه هر څه وکړل, ویښتان یې هم را جوړول, وایي تا په هغه ځای کې دا کیسه وکړه. مال ټیک دی چې لاس مې بند وي, زما زور نه رسي, بیا جوړولی سي, هر څه کولی سي, خو والله چې تر څو زما په خپل وجود کې سایي او په ځان مې اختیار وي هغه عمل ته دې نه پرېږدم چې کوم ستا زړه غواړي چې مقصد ته داسې زما په بدماشي یا په غونډهګردي زما سره کیسه ومنه. د بحرین نه په جاز کې دوی زه په تړلو سترګو په تړلو لاسونو په جاز کې کښېنولی یم, د هغه ځای راوړی یم. بیا په ملتان کې دوی باقاعده ګاډي, قسم په خدای دوی ورته ویل چې ګاډی په وخېږوئ او په ریپورټ کې دا ولیکئ چې زموږ ته د ګاډي څه د ټوپ ووهي او ګاډی په وختي. بیا به په ما ګاډی د یو خوا را دغه کوئ, کوشش به یې کوئ, خېږوئ به یې د بلې خوا, ویل به یې چې مقصد ولې صرف دا ووایه چې پی ټي ایم نه کوم, بس لنډه کیسه ده, مال والله کې ووایم چې دا ګاډی مې په سینه اخوا دې خوا راتېرم. د ټوپکانو برش جوجور به دوی زما په غوږو پورې راتصول, مال والله کې ومنو. هغه پی ټي ایم او هغه د کام او د وطن غږ به خامخا کوم. نو دوی زه په ابوظبي کې وتللم, په بحرین کې وتللم, د پاکستان دا سیول جیلونه خو دوی موږ ته داسې راکوي لکه د سالن سره چې سالات د هوټلوال ورکوي. نه د دې خو موږ په کیسه کې نه یو بیخي, دا خو ورسره دې ته خو هر وخت اماده و. دا ظلم دوی چې خپل کوم څومره جبر و, څومره ظلم و,
مقصد بیخي په انساني تاریخ کې به زوم په دعوا سره چې د چا سره بنوي سوي چې دوی د پولیټیکل ورکرانو د سیاسي ورکرانو سره کوم عمل الته په جیل کې